أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دې دوه آیتونو کې الله رب العالمین د حضرت شعیب علیه السلام کردار او د هغه د دعوت یو څو نکات هغه ذکر کړي دي. قوم ورته ووایي چې یاره شعیب علیه السلام ته چې دا بار بار مز وغیره کې نو آیا دا مز تا په دې خبره باندې مجبوره کوي چې موږ د خپل پلار نیکه بندګي پرېږدو او موږ په خپل مال کې د خپل ارادې متعلق او د هغې مطابق تصرف کول پرېږدو؟ یقینا ته خو ډېر پوهه سړی او سمجدار انسان یې، ځکه ته موږ ته دا احکامات او دغه حکمونه راته جاري کې. نو دلته دوه خبرې هغه ډېرې بنیادي دي. اول دا ده چې انسان، هر مسلمان او هر پیغمبر د انسان په زندګۍ کې یو نه یو پهلو چې دی نو هغه غالب وي. نبی علیه السلام حدیث دی چې د جنت 2 دروازې دي. په یو روایت کې د 8 دروازو تذکره راغله. یو ته باب الریان ویلی کېږي، یو ته باب الصلاة ویلی کېږي، بل ته باب الجهاد ویلی کېږي وغیره وغیره. باب الصدقه ده. نو د هغې دا مطلب نه دی چې انسان په باب الریان باندې، یعنی په هغه دروازه چې هغه د روژهدارو دپاره جوړه شوې ده، دی په هغې داخلیږي نو ده به صرف روژې نیسلې وي، نور عبادات به یې نه وي کړي. بلکې د هغې مطلب دا دی چې انسان به نور فرایضو اهتمام هم کوي. او عمومي طور باندې چې موږ په خپل ځان باندې نظر واچو نو زموږ په زندګۍ کې د عبادتونو یو نه یو پهلو چې دی نو هغه غالب وي. څوک چې دی نو هغه ډېر زیات روژې نیسي، نوافلو اهتمام کم کوي. څوک د نوافلو اهتمام ډېر زیات کوي نو هغه د روژو اهتمام کم کوي. څوک د صدقاتو اهتمام ډېر زیات کوي، د بیت الله شریف د حج وغیره اهتمام ډېر زیات کوي. په نور څه کې چې دی نو هغه کمزوری وي، خو دا کمزوري په فرایضو کې نه وي چې هغه د انسان د نجات سبب دی او د هغې په بنیاد باندې الله رب العالمین انسان رانیسي. نو دلته شعیب علیه السلام د الله رب العالمین د دین نور کارونه هم کول، خو د قوم په نظر کې چې د هغه کار کم نمایه نو هغه مونځ کولو. بار بار هغه به مونځونه ډېر زیات کول، نوافلو اهتمام به ډېر زیات کوو. نو قوم ورته دغه نقطه په ټارګټ کړ ده چې یاره ته دا ډېر مونځونه چې کوې نو دا تا ته حکم کوي چې موږ د پلار او د نیکه بندګي پرېږدو او په خپل مال کې د خپل اختیار مطابق چې دی نو هغه تصرف نه کوو، بلکې ستا په وینا به موږ خپل مال استعمالو. بیا ورته شعیب علیه السلام ووایي چې قومه تاسو چېرته غور کړ دی په دې خبره باندې که چېرې زه په ښکاره دلایلو باندې یم د خپل رب د طرف نه او الله رب العالمین ماله بهترین رزق راکړي، رزق حسن. رزق حسن چې دی نو هغه صرف روټۍ ته نه ویلی کېږي، بلکې رزق حسن چې دی نو هغه د زړه اطمینان او د سترګو موړوالي ته دې ته رزق حسن ویلی کېږي. چې د انسان سترګې مړې شي او د انسان زړه چې دی نو هغه موړ وي، دغې ته رزق حسن ویلی کېږي. نو الله رب العالمین د حضرت شعیب علیه السلام دغه خبر را نقل کړ ده. دویمه خبره د شعیب علیه السلام متعلق الله تعالی فرمایي چې شعیب علیه السلام د قوم ته ووایي چې زه د هغه څه دعوت تاسو له در کومه چې کم په خپله کومه. داسې نه ده چې د یو شي خبره زه تا ته کومه او په خپله د هغې خلاف ګرځمه. مثلا د مونځ حکم زه تاسو ته کومه او زه په خپله په مونځ کې سستي کومه نو په دعوت کې اثر نه پیدا کېږي. د خو اخلاقو تعلیم تاسو له در کومه، په خپله د بد اخلاقۍ مظاهره کومه نو دعوت هغه مؤثر نشي ګرځېدی. دغه شان که د حلالو ترغیب تاسو له در کوم او په خپله د حرامو نه ځان نه ساتم نو بیا دعوت هغه مؤثر نشي ګرځېدی. او څلورمه خبره چې د شعیب علیه السلام متعلق را نقل کړی شوې ده نو هغه دا ده چې زه نه غواړم مګر اصلاح غواړم، د معاشرې اصلاح غواړم. څومره یې غواړم؟ نو مستطاعتو، څومره چې زما طاقت دی.
او توفیق به صرف او صرف الله رب العالمین راکوي. او د توفیق چې کوم بنیادی اسباب دي، یو توکل دی، یو انابت دی. نو دا زه اختیاروم، په الله رب العالمین ته مې ځان سپارلی دی او په الله رب العالمین ته بار بار رجوع کوم، نو الله رب العالمین به ماله خامخا توفیق راکوي. دا د شعیب علیه السلام دویمه خطبه ده او د دې اختتام چې دی سباني آیتونو کې به مزید راشي. قالوا یا شعیب، اوی دی قوم اے شعیب علیه السلام، الصلاتک ایستا دا مز کول چې دی، تأمرک دا تا د حکم کوي، ان نترک ما یعبد آباؤنا چې مونږ پرېږدو هغه هستیانې چې زمونږ پلار او نیکه د هغې بندګي کوله، او ان نفعل فی اموالنا یا وکړو مونږ په خپل مالونو کې ما هغه څه نشاء چې هغه مونږ غواړو، یعنی هغه څه مونږ خپل د ارادې متعلق چې څه غواړو نو هغه مونږ پرېږدو، خپل د مال باندې اختیارات تاله درکړو، ستا د هدایاتو مطابق خپل مال هغه استعمالو. انک یقینا ته چې لانت الحلیم، ته خو ډېر زیات چې دی نو هغه بردبار سړی، پوهه سړی، الرشید، رشید هم سمجدار او پوهه انسان ته ویلی کېږي، یعنی ته خو ډېر زیات هوښیار انسان یې چې ته موږ ته دا حکم کوې چې یاره موږ د پلار او د نیکه معبودان پرېږدو، مال ما ګټلی دی، په حلاله دی که په حرامه دی، خوله پې ما توی کړې ده او استعمالوم به یې په هغه طریقه چې کومه طریقه ته ماته وې، نو دا خو ډېر ته هوښیار انسان یې. دا یې ورته به طور استهزا او ټوقی ورته ووي. نو قال یا قوم، شعیب علیه السلام چې زما قومه، ارأیتم آیا تاسو چېرته غور کړی دی په دې خبره باندې، ان کنتم علی بینة که چېرې زه یم په ښکاره دلیل باندې، من ربي د خپل رب د طرف نه، ورزقنی منه او رزق راکړي ما ته الله رب العالمین، رزقا حسنا بهترین رزق چې هغه د زړه اطمینان دی او د سترګو موړوالی دی. وما اريد او زه اراده نه لرم ان اخالفکم چې زه مخالفت وکړم ستاسو، الی ما انهاکم عنه هغه څه طرف ته چې د کم نه زه تاسو منع کوم، یعنی داسې نه ده چې د یو شي نه زه تاسو منع کوم او په خپله د هغې ارتکاب کوم، بلکې د څه نه چې زه تاسو منع کوم نو د هغې نه زه په خپله منع کېږم. ان اریدو زه اراده نه لرم الا الاصلاح مگر د اصلاح اراده لرم. څومره لرم نو مستطعتو، څومره چې زما طاقت یې وسي نو هغومره کار به زه کوم. وما توفیقی الا بالله، او نه دی توفیق زما مگر په الله رب العالمین باندې دی. توفیق او وس به راله الله رب العالمین راکړي. البته دومره ده چې علیه توکلتو، ما په الله رب العالمین باندې بروسه کړې ده. و الیه انیب، او زه الله رب العالمین ته بار بار رجوع کوم. الله رب العالمین زما د محنت تم ګوري او ستاسو د رویې تم الله رب العالمین ګوري، حساب کتاب به الله رب العالمین کوي. مزید چې کومه خبره بیا شعیب علیه السلام کړې ده نو هغه به سباني آیتونو کې راځي انشاءالله. قالو یا شعیب، دی قوم ورته ووی چې شعیبه، الصلاتک ایستا منځ کول چې دي، تأمرک دا تا ته حکم کوي، ان نترک ما یعبدو چې مونږ پرېږدو هغه څه، یعبدو آباؤنا چې زمونږ پلار او نیکه به د هغې بندګي کوله، او ان نفعل فی اموالنا یا وکړو مونږ په خپلو مالونو کې ما هغه څه نشاء چې مونږ یې غواړو، یعنی خپل اختیار په د خپل مال کې پرېږدو، ستا اختیارات په استعمال کو. انک یقینا ته چې لانت الحلیم الرشید، ته خو ډېر پوهه انسان یې، سمجدار انسان یې او ډېر هوښیار انسان یې. قال یا قوم، نو شعیب علیه السلام ورته وویل زما قومه، ارأیتم آیا تاسو غور کړی دی چېرته، ان کنتو علی بینة که چېرې زه یم په ښکاره دلیل باندې، من ربي د خپل رب د طرف نه، ورزقنی منه رزقا حسنا، او رزق راکړي ما ته الله رب العالمین د خپل طرف نه بهترین رزق. وما اريد او زه اراده نه لرم ان اخالفکم چې زه مخالفت وکړم ستاسو، الی ما انهاکم عنه په باره د هغه کارونو کې چې د کم نه زه تاسو منع کوم. ان اریدو زه اراده نه لرم الا الاصلاح مگر د اصلاح اراده لرم. مستطعتو څومره چې زما طاقت او بس وي. وما توفیق الا بالله، او نه دی توفیق زما مگر په الله رب العالمین باندې دی، بس او توفیق بر الله رب العالمین راکړي. علیه توکلتو، په الله رب العالمین باندې زه توکل کوم، یعنی الله رب العالمین ته ځان سپارم. و الیه انیب، او الله رب العالمین ته بار بار رجوع کوم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक। दा कजूरी प्रति